آیا پوهېدئ چې د انسانانو ترمنځ د شته توپیرونو سره سره 99.9 سلنه د ټولو ډي ان اے یو شان ده؟ او آیا دا مو اورېدلي دي چې د موږ د بدن 50 سلنه جینونه د نباتاتو سره ورته والی لري؟ سلامونه، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور یوه نوې خپرونه ده. په دې خپرونه کې به د ډي ان اے او د ډي ان اے د عملیې په هکله موږ تاسو خبرې ولرو او د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. ډي ان اے یا ډیوکسي رایبونیکلیک اسید یو هستوي تیزاب دی چې د نیوکلیوټاید په نوم د عضوي مرکباتو له کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی. ډي ان اے هغه مرکب دی چې د جینونو او کروموزومونو په جوړښت کې اړین رول لري او د یوکاریوت حجرو د هستې دننه شتون لري. ډي ان اے د 4 ډوله نیوکلیوټایدونو څخه جوړه شوې ده چې ټول یې د فاسفیټ ګروپ، د ډي اوکسي رایبوز 5 کاربن قند او د نایتروجن لرونکي قلویانو یو ډول لري. د ډي ان اے نایتروجن لرونکي قلویان 4 ډوله دي چې ادینین، تایمین، سایتوزین او ګوانین دي. د ډي ان اے موډل چې تاسو ګورئ د جیمز واټسن او فرانسیس کریک لخوا په 1953 کال کې جوړ شو. نوموړو وویل چې ډي ان اے د مضاعفې تاو شوې زینې په شان جوړښت لري. اوږدې مټې یې له ډیوکسي رایبوز قند او فاسفیټ ګروپونو څخه جوړې شوي دي او د زینې پلې نایتروجني قلویانې دي. کوم لاندې ځواب د ډي ان اے نایتروجن لرونکی قلوي نه دی؟ 1. رایبوفلاوین، 2. سایتوزین، 3. ګوانین، 4. هیڅ یو. اوس به د ډي ان اے له دندو سره بلد شو. ډي ان اے د تکثر په پروسه او له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي ځانګړنو په لیږد کې اړین رول لري. ډي ان اے د بیلابیلو انزایمونو او پروټینونو په ترکیبولو د حجرې ټولې حیاتي کړنې کنټرولوي. ډي ان اے یوازینی مالیکول دی چې د ځاني تکثر وړتیا لري. د ډي ان اے د مالیکولونو د 2 چنده ته کاپي کول یا ریپلیکیشن ویل کیږي. کیدای شي په ذهن کې مو راوګرځي چې ډي ان اے خپله کاپي څنګه جوړوي. په دې عملیه کې د هلیکیز انزایم په مرسته د ډي ان اے تاو شوی جوړښت خلاصیږي او هایدروجني اړیکې یو له بله جلا کیږي. دا اړیکې بیرته د پولیمریز انزایم په مرسته سره یوځای کیږي او د ډي ان اے نوي مالیکولونه په دې شان جوړیږي. دا عملیه د کاپي کول یا ریپلیکیشن په نوم یادیږي. هغه عملیه چې په مرسته یې له ډي ان اے څخه د آر ان اے یو ډول یعنی ام آر ان اے رامنځته کیږي د ټرانسکریپشن په نوم یادیږي. ټرانسکریپشن یوه یوناني کلمه ده چې د نسخه اخیستلو یا نتیجه اخیستلو په معنا ده. د ډي ان اے دریم عملیه ترانسلیشن ده. په دې عملیه کې د ډي ان اے په لارښوونې سره امینو اسیدونه، پولیپپټایدونه او بالاخره پروتینونه جوړیږي. ترانسلیشن یوه یوناني کلمه ده چې د ترجمې په معنا ده. یعنی په دې عملیه کې د پروتین د جوړولو لپاره د ډي ان اے کوډ یا هم فرمان ترجمه کیږي. په دې انځور کې د ډي ان اے 3 وړ عملیې لیدلی شئ. او اوس به هم د درس اړوند څو کانکوري پوښتنې په ګډه سره وګورو. له ډي ان اے څخه د آر ان اے جوړېدل په کوم نوم یادیږي؟ 1. ټرانسلیشن، 2. ټرانسکریپشن، 3. ریپلیکیشن، 4. لومړی او دریم ځوابونه سم دي. په لاندې کومه عملیه کې پروټین جوړیږي؟ 1. ټرانسلیشن، 2. ټرانسکریپشن، 3. ریپلیکیشن، 4. اکسیدیشن. کوم انزایم د کاپي کېدو په عملیه کې د ډي ان اے تاو شوی جوړښت خلاصوي؟ 1. ایزومیریز، 2. لایپیز، 3. پولیمریز، 4. هلیکیز. اوسنۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. کانکوري ټکي وګورئ او تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. کانکوري ټکي: ډي ان اے چې د تاو شوې زینې په څیر جوړښت لري
د نیکلوتاید په نوم له کوچنیو واحدونو څخه جوړه شوې ده. د ډي ان اے د مالیکول د دوه چنده کېدو عملیه د کاپي کولو یا ریپلیکیشن په نوم یادېږي. د ټرانسکریپشن یا نسخه اخیستلو په عملیه کې د ډي ان اے مالیکول آر ان اے جوړوي. ټرانسلیشن یا ترجمه هغه عملیه ده چې پکې د ډي ان اے په لارښوونې سره امینو اسیدونه، پولیپپټایدونه او پروټینونه جوړیږي.